نه یوسف علیه السلام نه زده کړه طریقه چې څنګه به ته بچ کېږي د داسې قسمه فتنې نه چې ته پکې واقع شي. اوس ګوره یوسف علیه السلام ځوان دی، دا ټولې خبرې یادې کړئ. یوسف علیه السلام ځوان دی، ښایسته دی، دعوت وله د عزیز مصر ښځه ورکوي، معمولي ښځه نه ده، ښایسته ده، مالداره ده، او دی د هغوی په کور کې دی او په خوا کې څوک نشتي او دروازه یې بنده کړې ده او دعوت هم هغه ورکوي چې ما سره زینه وکړه. د دومره خبرو باوجود یوسف علیه السلام خپل رب را یادوي، وایي زه د خپل رب نه یېرېږم. قال معاذ الله انه ربي احسن مثوای. هغه الله ما سره دومره ښه کړي دي او دومره نعمتونه ما له را کړي دي، زه به د هغې په بدل کې اوس دا ګناه کوم. تاسو ټولو ته دا وایو چې کله داسې ځای راشي چې شیطان ته مجبوره کوي په ګناه کولو باندې، نو خپل رب را یادوه. او الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران کې د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی دی چې کله دوی ګناه کې واقع شي او ګناه کول غواړي، ذکر الله، الله ورته رایاد شي چې زه خو د یو عظیم رب نافرماني کوم، فاستغفروا لذنوبهم، بیا بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو دپاره. دا لویه فایده د سورت یوسف نه موږ ته میلاو شو چې ځواني اصل کې دا ځواني ده چې انسان یې کنټرول کړي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکتور صاحب هسې نه دي ویلي چې دا ځوان به د قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې ولاړي، ځکه چې په ځوانۍ کې زه یم چې داسې حالاتو کې ځان کنټرولول دا ډېر ګران کار دی، بې انتها ګران کار دی. او الله دې موږ د دې فتنو او امتحانونو نه بچ ساتي، ځکه الله د ځوانۍ عبادت خوښوي. اوس یو بوډا سړی دی او شهوت یې ختم شوی دی او شکل هم ختم شوی دی او بدن هم ختم شوی دی، مال هم نشته، زور هم نشته، دی کوي څه؟ دی به لازم توبه وباسي، دی به لازم د جومات لار نیسي، دی به لازم په جومات کې اولني صف کې جانماز اچي. او چې یو ځوان په سره ځوانۍ کې او ښایسته او د یوسف علیه السلام په شان حالات پرې راشي او دی بیا هم خپل رب را یادوي او دغه ګناه نه ځان لرې کوي، دا د غره په شان ایمان د الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. او چې کله تاسو دا موبایل، نن سبا غټه فتنه د موبایل دا ده، کله چې تاسو موبایل ګورئ په دې کې د زنانو تصویر راځي، یا زنانو ته وایي چې دې کې د پردو سړو تصویران راځي، نو خپل رب ځان ته را یادوئ او دا سوچ کوئ چې یو لوی رب، یو عظیم رب دې ټیم کې ما ګوري او دې ټیم کې هغه زما اوري، نو ته به د دې ګناه نه منع شي. د سورت یوسف نه یو دا خبره واضحه کېږي چې د زنانو چال ډېر خطرناک دی. ځکه دا سوال همیشه کوئ، خصوصا نارینهو ته دا وایو چې الله د زنانو د چال نه مې د زنانو د مکر او د چال نه مې الله وساته. ځکه هغه یو کس بعضو کتابونو کې قصه راځي، یو کس وایي چې زه به کتاب لیکم د زنانو په مکر باندې، او دا مسئلې به ټولې را جمع کوم چې زنانه داسې مکر کوي، داسې مکر کوي. دی بیا په ښارونو کې او په کلیو کې ګرځېدو دا مکرونه یې را جمع کول. چې ته کور ته ورغلی دی، د غټ سړي کور و، د هغه علاقې مشر، نو دا ښځې سره میلاو شوی دا کس دا ښځې سره، بیا هغه ورته ویلي وي تا خو کتاب لاس کې نیولی شي چې الله خیر خو دی، وایي جي زه د زنانو دا مکر را جمع کومه، اوس مې دا کار شروع کړی. او ته ها ویا بس هغه جنې د ښځې एकदम چغې کړي دي، وایي راشي خلک او سړي ما ته لاس واچول. دی بېهوشه شوی دی له منډه، ځکه چې د غټ سړي ښځه وه او سزا به هم بیا معمولي نه وي، بېهوشه شوی دی او خلک راغلي دي. بیا هم دې ښځې د خلکو نه بچ کړی دی چې نه هغه هسې زما یو وهم او زما یو هسې وسوسه وه، ده ما ته څه نه دي ویلي. چې کله په هوش کې راغی سیټ شو، بیا ښځې ورته وایي چې څه دې خیال دی، بیا نور څه لیکي که نه؟ وایي توبه مې ده نوره، زه به د زنانو د مکرونه سره ونه چېړم. نو د زنانو مکر ان کیدکن عظیم. بعضو علماو دا فایده لیکلې ده او دې علماو ته معلومه ده. الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفه، او دوی ته ویلي ان کیدکن عظیم. د دوی چال ډېر خطرناک دی او مکر ډېر خطرناک دی. نو الله دې موږ د زنانو د مکر نه، الله دې موږ د زنانو د مکر نه په امن او امان کې ساتي. دې ځای کې ګوره بله فایده، یوسف علیه السلام باندې چې کله بهتان ولګېدو، زلیخې سره د واقع راله، نو هغې یو دعا وغوښته، وی قال رب السجن احب الی مما یدعونني الی. وی یا الله جیل مې خوښ دی، د دې څه نه دا څه چې ماله دا زنانه ماله د څه دعوت راکوي، د دې نه زما جیل خوښ دی. نو دې ځای کې دا فایده یاده ساتئ، د فتنو په دور کې چې څومره ته د څلورو دیوالونو په منځ کې ژوند تېرولی شي، ژوند تېروه. لږ ساعت مخکې شیخ احسان د فتنو مسلې ته اشاره وکړه، سوره کهف بیانو، خو هلته دا مسله اهمه مسله په سوره کهف کې چې دا ځوانان ولې لاړو غار ته،
ولې دوی غار ته پناه ویوړه، ولې دوی په غار کې پټ شو؟ دا هم د خپل ایمان د حفاظت دپاره یوسف علیه السلام جیل له ترجیح ورکوي، لکه وایي جیل ته دې لاړ شم خو چې ایمان زما خراب نه شي، زما او تا سره قیمتي چې څه دي د ایمان دی. نو د فتنو په دور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته نصیحت هم کړی وی امسک علیک لسانک، د خپله ژبه به کنټرول ساتي او په خپل کور کې کښېنه، بې ضرورته بهر ته مه وځئ، بازارونو ته مه وځئ، هسې فالتو د خلکو سره ډېرو خلکو سره ناسته او خندا او ټوغې او ټقالې همیشه د انسان په فتنو کې ښه ورننه باسي. نو دا احتیاط کوئ. دلته بله مسله اهمه مخې ته راله، یوسف علیه السلام او د زلیخې دا قصه چې کله هغه زنانه واورېده، نو هغه زنانه دا وایي چې راته عزیز مصر ښځې ته وګوره، دومره مشره ښځه ده، دومره پوهه ښځه ده او په یو غلام باندې مینه شوې ده، په یو مري باندې. نو هغې بیا هغه بیټک جوړ کو، مجلس یې جوړ کو، زنانو ته یې فروټ کېښود او چړې کېښودې. کله چې یوسف علیه السلام ته ته په دې زمانې تېر شي، وقالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن. وی کله چې یوسف علیه السلام، الله وایي چې کله یوسف علیه السلام ولیدو په دې ښایست کې ډېر لوی وګڼو، وقطعن ایدیهن، او خپل لاسونه یې څه کړو، هغه یې پرې کړو او دی وی حاشا لله ما هذا بشره، دا انسان نه دی، دا چې ته په ملایکو کې دی. دې کې یو فایده زه اکثر ملګرو ته ذکر کوم، زم دا زمونږ شرف دی د ګیرو والو چې په تاریخ کې داسې ګیرې والا تېر شوی دی چې د ښځو دومره خوښ شوی چې خپلې ګوتې یې پرې کړي دي او په ځان پوه شوي نه دي. ما ته دې څوک داسې وښیي چې ګیره خریلي او تک شین مخ یې نیولی، یو ښځې نوک مات کړی چې اخ دا مخ یې څومره تک شین ښکاري او په ځان پوه شوي نه وي. ما ته دې څوک وښیي. خو موږ په تاریخ کې دا خوی شو چې یو ښایسته انسان هغه په تاریخ کې تیر شوی دی، زنانو ګوتې پرې کړي دي او د دې ښایسته انسان ګیره وه په مخ باندې. نو زه دې ځوانانو ته دا وایم، څوک چې دا پروګرام ګوري او د نارینهو ته، د ملګرو ته او د وروڼو ته، چې ګیره اصل ښایست دی. او ځکه عایشه رضی الله عنها چې په کلم قسم خوړو، وی والذي زین الرجال باللحى، په هغه رب مې قسم وي چې نارینه یې ښایسته کړي دي په ګیرو سره. نو ټولو ته زما دا نصیحت دی چې که چا ګیرې نه یې پرېښودي پرېږدئ، او که څوک یې وړې کوي یا یې خریي نو د دې ګناه نه ځان بند کوي. دلته یو بله اهمه مسله، یوسف علیه السلام جیل ته لاړ او دوه کسان ورسره جیل ته لاړو، ودخل معه السجن فتیان. د یو خوب بیان کو او د بل هم خوب بیان کو چې موږ خوب لیدلی. زه هغه تفصیل نه ځم چې څه خوب او څه تعبیر، خو یوسف علیه السلام هغوی له ډایرکټ د دې خوب هغه تعبیر راونه ویستو. هغه راوی یوسف علیه السلام ته وی موږ له تعبیر راوباسه، هغه له ډایرکټ تعبیر راونه ویستو. وی تاسو کښېنئ صبر زه ته خبره کومه. دا شروع وکړه د دعوت په باره کې، یا صاحبي السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای د جیل دوه ملګرو، آیا د یو رب بندګي غوره ده که نه د ډېرو معبودانو بندګي غوره ده؟ نو کله چې یوسف علیه السلام ته پته ولګېده چې دوی اوس ماته ضرورت لري، نو دعوت یې ورمخکې کو او د هغوی هغه مسلې وروسته حل کړه. دقه شان د مسلمان شیانې په هر ځای کې به دعوت کې، په بازار کې، په کور کې، په جومات کې، په سکول کې، په مدرسه کې، په هر ځای کې به ته د الله سبحانه وتعالی دین بیانې، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام په جیل کې هم دین بیان کړی دی. سخته پې وه او ډېر په مشکلاتو کې و، د پلار نه لرې و، د وروڼو نه لرې و، د هر څه باوجود د یوسف علیه السلام نه خپل دین نه دی هېر شوی. موږ کې دا بعض ملګري خصوصا په دې مسافرو له چې لاړ شي، ته ورته وایې مانځه ته راځه، دین ته راځه، زموږ ځان له خپلې مسافرۍ یو مسافري د ده نه دین ګډوډ کړي. او یوسف علیه السلام په جیل کې پروت دی، دومره سختې پې دي، د هغې باوجود د خپل رب هغه دین هغه ترې نه دی هېر شوی. نو دا یو فایده یاده ساتئ. یوسف علیه السلام د الله سبحانه وتعالی څنګه راوباسي، اوس دې طریقې ته ګوره، او دا به په دې حلقه کې اخرنۍ خبره ذکر کړو. یوسف علیه السلام څنګه الله د جیل نه راوباسي، چې رب العالمین کله یو طریقه جوړوي که نه، ناشنا طریقه جوړوي. ځکه د ایتونو کې شتي په دې سورت یوسف کې والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. الله زورور دی چې کومه خبره وکړي چې زه کومه هغه بیا کوي. یوسف علیه السلام جیل ته لاړ، د ده د راویستو دپاره الله د کوم ځای نه یو طریقه راواغسته چې هلته باچا ته یې څه وښو، باچا ته یې خوب وښو. باچا وی ما خوب لیدلی، هغه دوه کسان وی په جیل کې یو کس دی، هغه به د خوبونو تعبیر راویستو. هغه وی لاړ شي پسې راولئ یوسف ایها الصدیق افتنا، ای صدیقه، ای رښتینیه، ای یوسفه موږ له فتوه راکړه، زموږ باچا خوب لیدلی. هغه وی زه د هغه وخته پورې چې کله ولا دغه ورکړو تعبیر ورکړو، باچا صاحب وی راولئ، وی زه د هغه وخته پورې نه وځم چې څو پورې زما براعت نه ښکاره شوی. په خپل رب باندې مضبوط یقین ساتئ. کله ناکله سخته لږه اوږدېږي، خو په سخته پسې همیشه راحت راځي، په شپه پسې همیشه ورځ راځي.
ټولو ملګرو ته زما دا نصیحت دی که په چا باندې قرضه ده نږدې ده انشاءالله چې ستاسو دا قرضې به ختمیږي که د چا بچي نشتي نږدې ده الله به تاسو له بچي درکوي که د چا ودونه نشتي الله به له ودونه درکوي او که د چا بیماریانې دي نږدې ده چې الله به تاسو له روغ صحت درکوي که چاته هر قسمه مشکل دی یاد ساتئ یوسف علیه السلام ګوره په جیل کې کلونه تیر کړي دي او دا کلونه نه بعد بیا هغه راحت راغلی ده لازم نه چې دا راحت به سبا راځي او یا به لږ ساعت بعد راځي کیدای شي لږ وخت پکې واوړي خو یقین ساته چې د الله له طرف نه به راحت راځي او سکون به راځي دا یې زده کوي د سورت یوسف نه چې الله سبحانه وتعالی د کوم ځای نه راتاو شو یوسف علیه السلام د جیل نه د راویستو دپاره یې څه ناشنا طریقه جوړه کړه او یوسف علیه السلام د جیل نه راووتو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم فواید دي په دې صورت کې او کوم عبرتونه او درسونه دي هغه به په بله حلقه کې بیان کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ د یوسف علیه السلام په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د یوسف علیه السلام د ځوانۍ په شان ځواني نصیب